فلسطيني قضية حقائق أو واقعتنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلسطيني مقاومت د 1911 څخه بیا تر 1948 پورې که څه هم د فلسطین پر ضد توطئه د فلسطیني اولس له امکاناتو څو چنده لویه وه، خو د فلسطین اولس د برطانوي اشغال او صهیونیستي پروژې مخالفت وکړ او د خپلواکۍ غوښتنه وکړه. د قومي او اسلامي جریانونو او د موسی کاظم الحسیني، الحاج امین حسیني او د هغوی د ملګرو په غاړه وه چې د ولسي خوځښتونو سیاسي مبارزو او لاریونونو لارښوونه وکړه. د همدې پر بنسټ د قدس پاڅون 1920، د یافا پاڅون 1921، د بوراق پاڅون 1919 او د 1923 میلادي د اکتوبر پاڅون د شیخ عز الدین القسام په مشرۍ د جهادي خوځښت او د عبدالقادر الحسیني په مشرۍ د مقدس جهاد سازمان رامنځته سول. د ستر پاڅون 1919 تر فشار لاندې برطانیه اړ کړه سوه چې په خپل سپین کتاب می 1919 کې ژمنه وکړي چې په 10 کلونو کې به فلسطیني دولت جوړیږي. د یهودو لپاره د ځمکو پلورلو به په سختیو محدودو چوکاټو کې راولي او 15 کاله وروسته به د یهودي کډوالۍ مخه ونیسي. خو د دویمې نړیوالې جګړې تر پای ته وروسته برطانیه له خپلو ژمنو شاته سوه او د 1945 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د بهرنیو چارو وزیر بیفن په خپل بیان کې دا څرګنده کړه په دې توګه د امریکا تر ملاتړ لاندې صهیونیستي پروژه یو ځل بیا ژوندۍ سوه. د فلسطین د ویش پرېکړه د 1947 میلادي کال د نومبر په 29مه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 101 شمېرې پرېکړه لیک له مخې اعلان وکړ چې فلسطین په 2 دولتونو وویشل سي، یو عربي او بل یهودي. د ویش له مخې 45.7% خاوره یهودي دولت ته او 43.8% خاوره عربي دولت ته او 0.5% د نړیوالې سیمې په توګه د قدس سیمه ځانګړې سوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پرېکړې حتی همدې سازمان د منشور له مخې هم الزامي نه دي. دغه پرېکړه په خپله د ملګرو ملتونو د بنسټیز اصل د ملګرو د ازادۍ او د خپل برخلیک د ټاکلو حق خلاف وه. سربیره پر دې د فلسطین اولس چې اصلي اړخ یې و نه مشوره ورسره وسوه او نه هم د نظر پوښتنه. له دې ټولو سره ستر ظلم دا و چې د کډوالو یهودي صهیونیستي لښکریو ته د فلسطین د خاورې تر ټولو لویه او غوره برخه ورکړل سوه. د 1948 جګړه او پایلې یې صهیونیستیانو د 1948 میلادي کال د می په 14مه د خپل دولت جوړښت یعنی اسرائیل اعلان وکړ. هغوی وتوانېدل چې د عربو پوځونه چې د خرابې مشرتابه، د همغږۍ د نشتونوالي، د کمې تجربې او د استعماري نفوذ تر سیوري لاندې د بېوسۍ بېلګه وه مات کړي. صهیونیستیانو د فلسطین شاوخوا 70% خاوره یعنی 10770 کیلومتره مربع ونیوله او په زور یې 800,000 فلسطینیان له هغې سیمې څخه وشړل چې دوی پرې خپل دولت جوړ کړ. حال دا چې په دغه سیمه کې ټول 925,000 فلسطینیان اوسېدل. د 1948 کال تر پایه د فلسطینیانو عمومي شمېر شاوخوا 1,390,000 تنه وه. صهیونیستیانو په نیول سویو سیمه کې له 585 کلیو 478 فلسطیني کلي ویجاړ کړل او سلګونه قتل عامونه ترسره کړل. د فلسطین له پاتې برخو اردن په رسمي ډول لویدیځه غاړه 5870 کیلومتره مربع له ځان سره یو ځای کړه. مصر د غزې سیمه 363 کیلومتره مربع تر خپل اداري کنټرول لاندې راوستله. ملګرو ملتونو د صهیونیستي دولت یعنی اسرائیل د غړیتوب منلو پرېکړه وکړه په دې شرط چې
فلسطیني کډوال خپلو سیمو ته پرېښودل سي، خو دا شرط هیڅکله د صهیونیستي دولت له لوري عملي نه سو. دغه صهیونیستي جوړښت په ظلم، نژاد پالنې او مذهبي بنسټونو ولاړ دی، کوم چې نه ټاکلي سرحدونه لري او نه لیکل سوي اساسي قانون. په همدې سره د معاصر متمدن دولت مهم معیارونه تر پښو لاندې کوي. د 1948 څخه بیا تر 1960 د دورې ځانګړتیاوې. په دې دوره کې فلسطیني مشرتابه الحاج امین الحسیني په مشرۍ د عربو ستره هیئت الهیئة العربیة العلیا په لاس کې و. دغه هیئت د 1948 میلادي کال د دسمبر پر 23مه د عمومي فلسطین حکومت اعلان کړ او د 1948 میلادي کال د اکتوبر پر 1 نیټه د غزې په کنفرانس کې د فلسطین د خپلواکۍ اعلان وکړ. خو دا نوښت د ځینو عربي رژیمونو د دښمنۍ او د ځینو نورو د بې پروایۍ سره مخ سو او له دې منع کړل سول چې په پاتې فلسطین یعنې لویدیځه غاړې او غزه کې واک وکاروي. په راتلونکو کلونو کې د دې ادارې اغیز په بهر کې هم ورو ورو کمزوری سو. د دې مرحلې د شعارونو تر ټولو مهمې جملې د جګړې قومي ماهیت او یووالي د ازادۍ لارې وې او د عربو رژیمونو مشري د جمال عبدالناصر په لاس کې وه. په دې توګه د فلسطیني ولس خپلواک مشرتابه چاته ولاړ او ابتکار د رسمي عربي حل په لور سوق سو. خو عربي رژیمونو له رښتینې لارې، جدیت او د جګړې له واقعي ادارې بې برخې وو. هغوی په 1950 میلادي کال پر مصر له درې اړخیزه یرغل، صهیونیستي، برطانوي او فرانسوي او د صهیونیستي پوځ له لوري د غزې او سینا له اشغال لازم درس وانخیست. د فلسطین مقاومت ملاتړ یې یوازې د لنډمهاله تاکتیکي اهدافو لپاره وکړ، نه د یوې جامع ستراتیژیک په چوکاټ کې. د خلکو د چمتو کولو پر ځای د ولسي احساساتو په پارولو بوخت پاتې سول. په همدې وخت کې صهیونیستي دولت چې لا ځوان و پیاوړی کېده او لا ډېر ټینګښت یې موند. له بلې خوا دا دوره په بشپړ ډول د فلسطین مقاومت له هڅو تشه نه وه. سلګونه پوله ماتې او د انفرادي او ډله ایزو مبارزې عملیات ترسره سول چې د ولس د مقاومت روحیه یې ژوندۍ وساتله.